د امریکن فوجي د یو میاشتې نه په سمندر کې ګیر و خو اخر کار هغه یو جزیرې ته ورسي او هلته د هغه ملاقات د یو ښکلي نن سره وشي. د ملاقات سره د دواړو په ژوند کې یو خوند پیدا شي، خو کله چې پته ولګي چې په دې جزیره باندې د جاپاني فوج قبضه ده نو د ژوند ټول خوند په زهرو بدل شي. آیا دا دواړه به ځان بچ وساتي که همدا جزیره به د دوی هدیره جوړه شي؟ وګورئ دا ښکلې کیسه پوره په ویډیو کې. د کهاني په شروعات کې مونږ یو امریکن فوجي وینو چې د امریکا او جاپان د جنگ په وجه د خپل ټیم نه جدا شوی وي او د یو میاشتې نه په دې سمندر کې یو خوا بله خوا تاویږي. کله چې هغه د لوږې نه مرګ ته نږدې شي نو د ده نظر لرې په یو جزیره پرېوځي. کله چې هلته ورسي نو ډېر په تیزۍ سره د ځنګل طرف ته منډه کړي. هلته یو څو د پاڼو جوړې شوې کوټې وویني خو ده ته څوک هم په نظر رانشي. یو بله خواته د کبانو جالونه وویني چې په لرګو اچول شوي وو. ده ته پته ولګي چې په دې ځای کې خامخا انسانان اوسېږي. لږ مخکې چې لاړ شي نو هلته یو چرچ ته ورسي. په دروازه کې د هغه نظر په یو ښکلي نن پرېوځي چې د فرش صفایي یې کوله. نن چې هغه وویني نو ډېره زیاته ویریږي. د دې فوجي نوم کارلوس وي. هغه نن ته ووایي چې زه د خپل ټیم نه جدا شوی یم او په غلطۍ سره دې جزیرې ته راغلی یم. د هغه حالت ډېر زیات خراب شوی وي. د نن په هغه باندې ترس راشي، ځان سره یې چرچ ته بوځي او هغه ته خوراک کېږي. کله چې کارلوس ته پته ولګي چې دا خوراک د نن د غرمې روټۍ ده نو سمدستي یې پرېږدي، په یو بوټي وخیجي، یو څو امونه راوشوکئ او نن ته یې ورکړي. څه وخت پس دواړه د بانس ځنګل ته لاړ شي. هلته کارلوس یو بانس کټ کړي او د هغه نه د کبانو نیولو لپاره یو تیره غشی جوړ. نن په سمندر کې یو شمشاتي ویني او کارلوس ته آواز ورکړي. کارلوس چې دا وویني نو پوه شي چې همدا موقع ده. ډېر په منډه سمندر ته ورشي او د شمشاتي نیولو کوشش شروع کړي، خو دا شمشاتي هم ډېره زیاته طاقتوره وه. کارلوس د ځان سره وکاږي او مخکې په سمندر کې په ډوبېدو شي، خو په صحیح موقع نن د هغه مدد وکړي، د سمندر نه یې راوباسي او بیا دواړه په پوره طاقت سره شمشاتي راوکاږي، د سمندر غاړې ته یې راوړي او ډېر په مینه د دوی نن شپه په دې شمشاتي تېره شي. کارلوس هغې ته ووایي چې د دې ځای څومره ښکلی ژوند دی، که موږ ټوله زندګي همدلته تېره کړو نو څنګه به وي؟ خو نن په دې ځای کې تنګه شوې وه او زر تر زره یې د دغه ځای نه وتل غوښتل. بله ورځ چې کله دواړو د کور جوړولو کار شروع کړی و نو په دې وخت د بره نه د جیټ اوازونه راشي. کارلوس فوراً پوه شي چې دا جاپاني جیټونه دي. هغه په منډه نن ته ورشي او په بوټو کې پټ شي. بیا هغې ته ووایي چې که دې جهازونه موږ ولیدو نو همدا ځای به زموږ قبر جوړ شي، ځکه موږ ته اوس په یو محفوظه ځای کې اوسېدل پکار دي. څنګه چې جیټونه لاړ شي نو دواړه د یو محفوظه ځای په تلاش کې روان شي. د ډېر لټونه پس اخر کار هغوی ته یو غار میلاو شي او دواړه د نن شپه په دې غار کې تېره کړي. د سحر ناڅاپه د دمکو اوازونه شروع شي. کارلوس چې بهر راوځي نو ویني چې جاپاني جهازونه یو ځل بیا راغلي او په ټوله جزیره یې بمباري شروع کړې ده. نن چې دا ویني نو ډېره زیاته ګبراو شي، خو کارلوس هغې ته تسلي ورکړي چې دا یو ساعت بمباري ده، ډېره ژر به ودرېږي. یو ساعت پس چې بیا راوځي نو ویني چې په ټوله جزیره کې اور لګېدلی دی او ورسره جاپاني فوج هم دې جزیرې ته راکوز شوی دی. دا لیدو سره دواړه په منډه غار ته ننوځي او ډېر په خاموشۍ سره یېرېدلي کښېني. جاپاني فوج په ټوله جزیره کې خور شي او د هر ځای کشتونه شروع کړي، خو د خوشقسمتۍ نه دوی دغه غار چیک نه کړي، ځکه د دې دواړو ژوند بچ شي. 2 ورځې په همدې غار کې دننه تېرې کړي، خو اوس د دوی سره خوراک هم ختم شوی وي. کارلوس غلی سمندر ته راشي او یو کبه ونیسي، خو کله چې نن ته ورکوي نو هغه ډېره زیاته ویریږي. بیا هم د ډېرې لوږې نه لږ وخوري خو برداشت یې نه کړي او الټې شروع کړي. کارلوس په هغې ډېر زیات خفه شي. د شپې په پټه د جاپاني فوج کیمپ ته لاړ شي. ډېر په چوپه کیمپ ته ننوځي. هلته هغه وویني چې جاپاني فوج په خپل کار کې مصروفه دي او څه په ګډا سر شوي. هغه د دې موقع نه فایده واخلي او سیده کینټین ته لاړ شي. ډېر په خاموشۍ سره د خوراک څه سامان راوچت کړي، خو په دې وخت کینټین ته یو 2 فوجیان راشي. هغه بره په یو ځای کې پټ شي، په دې انتظار کې وي چې دا فوجیان به کله بهر وځي. هغه بالکل خاموشه شوی و، هره ساه به یې ډېره په سوچ اخیسته. څه وخت پس فوجیان بهر ووځي. کارلوس د هغه ځای نه راټوپ کړي او ډېر په مشکل سره خپل ځای ته واپس راشي. کله چې د خوراک سامان سره کور ته راشي او نن هغه وویني نو ډېره زیاته په غوسه شي. کارلوس ته ووایي چې تا زما لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولی و، که ته ګیر شوی وې نو ستا په وجه به هغوی ما ته هم رارسېدل. کارلوس ته هم د خپلې غلطۍ احساس وشي او دا شپه په دې ځای قدره خوراک تېره کړي. بله ورځ هغه د نن لپاره یو ږمنځ جوړه کړي. نن چې دا ویني نو ډېره زیاته خوشحاله شي او هغه ته د مینې ډکه
یو مسکا ورکړي. وخت په آرام سره تیریدو او تر اوسه د دواړو په منځ کې یو خاص تعلق جوړ شوی و. کارلوس د هغې سره پوره ژوند تیرول غوښتل، خو نن به د هغه نه ځان لرې ساتلو ځکه چې د هغې لپاره واده کول حرام و او هغه به پوره زندگی صرف د چرچ خدمت کوي. یو ورځ دواړه په غار کې ناست وي او یو بل ته د خپل تیر شوي وخت خبرې کوي. په دې کې ناڅاپه یو ځل بیا د دماکو اوازونه شروع شي. کارلوس چې بهر راوځي نو ویني چې د سمندر په غاړه یو سخت جنگ شروع شوی دی. هر طرف جازونه او بمبارۍ شروع وي. نن یو ځل بیا ډیره زیاته یریدلې وي. کارلوس هغې ته ووایي چې دا ډزې به هم ډیرې زر ودرېږي، خو جنگ ټوله شپه روان و. سهار لا چې هغه سترګې وغړی نو ویني چې جاپاني فوج د دې جزیرې نه غیب شوی دی. دا لیدو سره دواړه د آرام ساه واخلي. کارلوس د ډیرې خوشحالۍ نه ځان صفا خپله ګیره جوړه کړي او د یو نوي پلان جوړولو په سوچ کې شي. په دې موقع نن ته ورشي او هغې ته صفا ووایي چې ستا نه ښکلې او وفاداره جینۍ ما تر اوسه نه ده لیدلې. زما زړه په تا راغلی دی، تا سره واده کول غواړم او خپل ټول ژوند صرف تا سره تیرول غواړم. نن یو ساعت لا په سوچ کې شي او بیا صفا انکار وکړي ځکه چې هغې خپله ټوله زندګي صرف د چرچ لپاره وقف کړې وه. دا اورېدو سره مارکوس ډیر زیات خفه شي، خو د نن په وړاندې خپل جذبات قابو وساتي. د خفګان ډک د سمندر غاړې ته روان شي. نن هم په هغه پسې شاته روانه وي. کارلوس هغې ته مخ راوړی او معافي ترې وغواړي. بیا ورته وایي چې ما تا ته کومه د واده خبره وکړه نو زه په هغې شرمنده یم او ته دا خبره هېره کړه. بیا هغه ځای ته ورشي په کوم ځای کې چې د جاپاني فوج کیمپ و. نن د سامان په یو بوجۍ کې د شرابو بوتل وویني. دواړه لږ لږ وڅکي. دې سره کارلوس په نشه کې راشي او په ځان یې کنټرول ختم شي او د هغه په زړه کې د نن لپاره چې څه وو ټول بیان کړي. نن هغه ته یو ځل بیا انکار وکړي. کارلوس ډیر زیات په نشه کې و ځکه نن هغه ته کوټه پرېږدي او بهر په ځنګل کې شپه تېره کړي. په دې سهار یو ځل بیا حالات خراب شي او جزیرې ته یو ځل بیا جازونه راڅرګند شي. نن ټوله شپه بهر تېره کړې وه ځکه ټوله باران لنده کړې وي. کپړې یې هم خرابې شوي وي. د هغې په وجه بیماره شي. مارکوس فیصله وکړي چې زه به یو ځل بیا د فوجیانو کیمپ ته ځم او د هغه ځای نه به د نن لپاره نوې کپړې راوړم. د شپې په تیاره کې یو ځل بیا کیمپ ته لاړ شي. د فوجي یو سوټ راواخلي، خو څنګه چې بهر راوځي نو یو فوجي هغه وویني. خو مارکوس هم یو ګوریلا فوجي پاتې شوی و. هغه په دې دښمن باندې دومره تیزه حمله وکړي چې اواز ویستو ته یې هم پرېنږدي او په ټکي سره د هغه نه ساه وباسي. بیا یې پټ د سمندر غاړې ته راوړي او په دې اوبو کې یې د همیش لپاره غایب کړي. کله چې دې نوې کپړو سره کور ته راورسي او نن هغه وویني نو ډیره زیاته خوشحاله شي او ډیر په ادب سره د هغه شکریا ادا کړي. خو د واده په باره کې هغه په خپله زړه فیصله ټینګوه. د هغې د ژوند مقصد صرف د چرچ خیال ساتل و. بل طرف جاپاني فوجیانو ته د هغه ملګري لاش میلاو شي کوم چې رابرټ د شپې وجلی و. هغوی ته پته ولګي چې په دې جزیره کې زموږ نه علاوه بل هم څوک اوسیږي. کله چې کمانډر ته دا خبر ورسوي نو هغه یو ځل بیا د دې ټول ځنګل د چیکینګ آډر ورکړي. یو ځل بیا چیکینګ شروع شي او اوس د دې دواړو په دې غار کې پټ اوسېدل په خطره کې شي. کله چې رابرټ ته پته ولګي چې فوجیان د هغوی غار ته را روان دي نن ته وایي چې موږ ته د دغه ځای نه زر تر زره وتل پکار دي. دواړه په دې راضي شي. خو څنګه چې بهر راوځي نو یو ځل بیا زوردارې دماکې شروع شي. رابرټ چې بره وګوري نو هغه ته پته ولګي چې دا امریکن جازونه وو او په جرمني فوجیانو یې بمباري شروع کړې وه. خو د جاپاني فوج سره هم ډېرې خطرناکې او درنې وسلې وې. د هغو په وجه امریکن جازونو صحیح تارګېټ نه شو ویشتی. رابرټ چې دا وویني نو دماغو ته یو سوچ راشي. هغه په پټه د جاپاني فوج کیمپ ته لاړ شي او د هغوی ټولې درنې وسلې خرابې کړي. هم د دې په وجه امریکن کامیاب شي او په دې جزیره باندې د دوی قبضه جوړه شي. خو بدقسمتۍ نه کله چې رابرټ د جاپاني فوج وسلې خرابولې نو په هغه وخت هغه په خپله هم ډېر سخت زخمی شوی و. خو بیا هم همت ونه بیلي او خپل میشن په کامیابۍ سره پوره کړي. کله چې امریکن فوجیان هغه په زخمی حالاتو کې وویني نو ډېر په منډه ورته راشي او د دغه ځای نه یې روان کړي. ټول فوجیان هغه ته په سلامۍ ودرېږي او دغسې رابرټ د یو هیرو په توګه خپل ملک ته روان شي. نن چې دا وویني نو خپله فیصله بدله کړي او د رابرټ سره د همیش لپاره د اوسېدلو فیصله وکړي. همدغه سین سره دا فلم ختم شي. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.